مرکه لرو. مجاهد صاحب ستړي مه شئ، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. سلامت اوسئ. زه هم تاسې ستاسو ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم، مننه کوم چې موږ ته مو فرصت راکړ. خوشحاله اوسئ، مننه. بحث به له همدې ځای شروع کړو. خلک د افغانستان راتلونکي ته ګڼې اندېښنې لري. د راتلونکي په اړه خلکو ته د طالبانو رسمي ډاډ او دریځ څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد ومصلي اما بعد. یو خدای چې موږ ولس او هیواد د تېرو 20 کلونو را په دې خوا کې جنګ او اشغال شاهد ده او د مختلفو مشکلاتو سره لاس او ګریوان ده. کله که اشغال پای ته رسېږي او اشغالګر هیوادونه زموږ له هیواد وځي، ازادي هیواد ته راځي، باید هیوادوال ډاډه واوسېږي چې له دغه 20 کلن وضعیت نه به موږ بهتره وضعیت لرو. یوه مثلا موږ د هیواد اولیا ګټې مصالح او هیواد کې امنیت، هیواد کې رفاه او بهتر رغونه، همداراز د هیواد د مختلفو اقشارو راټولول او تفکیک کول دا به مو اولویت وي. نو باید هیوادوال تشویش ونه لري. موږ پرېږدو زموږ په اړه باندې په تېرو 20 کلونو کې پروپاګند شوی ده، زموږ په اړه ناسم ذهنیت رامنځته شوی ده. د امریکایي اشغال سره سم زموږ په وړاندې مطبوعاتي جګړه هم روانه وه، هغوی تخریب کړی ده، زموږ په وړاندې ذهنیتونه خراب کړي. ولې باید هیوادوال ډاډه واوسېږي. موږ د دې هیواد اصلي بچیان یو، موږ د دې هیواد د ازادۍ لپاره مبارزه کړې، د دې هیواد د ابادۍ لپاره به هم کار کوو، د دې هیواد د اتفاق او اتحاد او یووالي لپاره به هم انشاءالله کار کوو. بله، خلک یو ډول اندېښمن دي، وایي ممکن که بهرني ځواکونه ووځي د طالبانو په دریځ کې یو څه داسې سختي رامنځته شي یا راتلونکي ته یو ډول تشویشونه موجود دي. څومره تشویش خلک وکړي د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته، یا تشویش باید ونه کړي؟ تشویش ته باید ځای ورنه کړو، ځکه چې بهرني ځواکونه خو پردي خلک زموږ په خاوره کې پراته وو، او کله چې هغوی له موږ له خاورې نه وځي، هیوادوال استقلال حاصلوي. یوه مسله. بل موږ چې راځو، موږ خدای نه خواسته د چا په ضد باندې اقدام نه کوو. دا اوس هم ستراتیژي دا ده، پالیسي هم دا ده. له ټولو هغه جهاتونو سره 20 کلونو کې له موږ سره په مقابله کې پاتې شوي، په جنګ کې پاتې شوي دي. له هغو سره هم موږ د تفاهم لاره غوره کوو، د مذاکراتو لاره په مخ اخلو په اخلاصمند ډول باندې. خو البته په دې شرط چې اصول په نظر کې ونیسو، د هیواد اسلامي ارزښتونه، اسلامي قوانین، همداسې ملي ګټې دا په نظر کې ولرو. دې چوکاټ کې موږ له ټولو هغو مخالفو جهاتونو سره زموږ سره په جنګ کې پاتې دي، په مخالفت کې پاتې شوي دي. په تېرو 20 کلونو کې د اشغالګرو په پلو کې ولاړو، هغو ته موږ د ورورۍ لاس ورکوو، هغو ته غږ کوو چې تشویشونه لري، اندېښنه ونه لري. عام ولس له موږ نه اندېښنه نه لري، عام ولس له موږ سره پېژني، عام ولس له موږ سره دا اوس حمایت لري، زموږ په سیمو کې تګ راتګ لري، شناخت لرو. ولې هغه خلک چې په مخالفت کې پاتې شوي وو، طبعا هغو سره به ویره وي. خو زموږ پیغام ورته دا ده چې موږ د جګړې لاره نه غوره کړو. موږ اولویت دا ده چې موږ د سوله ییزو لارو نه تفاهم ته ورسېږو، یو داسې جوړجاړی رامنځته چې ټول اقشار ځان په نظام کې وویني، یو مقتدر واحد اسلامي نظام ولرو، ټول تر سوري لاندې مساویانه ژوند ولرو او راتلونکي ته کار وکړو. مننه. کله چې په دوحه کې تاسو سره هوکړه وشوه، باید تر مای میاشتې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي ول. تاسو ویل که چېرته تر مای میاشتې بهرني ځواکونه ونه وځي، ممکن بیرته د بهرني ځواکونو پر وړاندې وسله راواخلئ. اوس په نوي تصمیم کې د مای میاشتې نه نیولې تر سپتمبر 11 به بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ستاسې له ادرسه به وویل شول چې په دغه موده کې که هر څه پیښیږي، مسؤلیت به یې د امریکا او د متحدینو پر غاړه وي، او امریکا هم خبرداری درکړه که پر قطارونو یې برید وشو یا د دوی د لیک په بهیر باندې برید وشو، ممکن سخت عکس العمل وښیي. ستاسو تصمیم څه دی؟ دې مورد باندې خو د دوحې تړون ډېر مهم اصل و، باید تخلف نه وای ځینې شوی. دا ډېر د تعصب خبره ده چې امریکایانو باندې باور نه شي کېدی، او خپل باور یو ځل بیا هم د لاسه ورکړو چې موږ یې پرې وکړو. او د مۍ میاشت هغه ضرب العجل چې باید ټول ځواکونه ایستلي وای. اوس د تخنیکي مسایلو یا د تغییر د حکومت په امریکا کې د تغییراتو په مبنا دوی بیا وړاندیز کړی چې موږ یو څو میاشتې ضرورت لرو چې خپل او متحدین مو هم د تعمده سیله ووتلی شو، ځان وباسو. نو دا د تعصب پر خبر ده، تعهد عملي نه کړ، یو ځل بیا یې هم نقض وکړو. د دوحې تړون مختلف مواد یې مخکې هم نقض کړي وو، او دا یې یو نقض وسوی کړ او سرغړونه یې ځینې اوس عملي نه شو کړی. خو داسې ځواکونه بحث موږ ته د منلو څه دي چې د ځواکونو ایستل د افغانستان لپاره یو لویه ګټه او لوی هدف ده. دوی که ځواکونه وباسي، په دې صورت کې بیا نو امکان لري چې موږ به دوی سره تعامل وشو کولی یا به نطاق ولرو. او که چېرې پوه شو په دې باندې دوی ځواکونه نه باسي،
او یا خداع کوي یا بریک ورکوي یا ځواکونو پاتې کېدل غواړي، هلته بې شکه چې موږ به بېرته ډېر ځانه جنګ ته ګرځو او موږ به نظامي لاره وړاندې کړو. ځکه چې سیاسي لارو خو هغه د نتیجه ورنه کړه او مکررا موږ د سرغړونو شاهدان. بله، تاسې لا هم په دې باور اوسئ چې ممکن په سپټمبر 11 هم یا د سپټمبر پر 11 هم په کلي شکل بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي؟ تر اوسه پورې امریکایي ژمنې او د جمهور اساسات باندې وینا او د ناټو د مشرانو وینا او د مختلفو شریکو هیوادونو سره اشغال کې شریکانو د هغو ټوله وینا خو دا ده چې وځي، له هغه نه په مخکې موده کې وځي. دا یې ملا ویلي دي موږ ته، ولې دا چې مکررا موږ تېر د امریکې هغه هڅکنونو ته ګورو یا سرغړونو ته ګورو، امکان لري چې بیا هم دغه وعده پوره نه شي کړی، مختلفې معنې رامخته کړي. هغه صورت کې بیا وقت مسؤلیت بې له شکه دوی خپله کوي. بله، ومو ویل چې تر څو یو بهرني عسکر په افغانستان کې وي تاسو به مذاکراتو ته نه راګرځئ یا په هېڅ یو سرنوشت ټاکونکي کنفرانس کې به ګډون نه کوئ. خو هلته چې ویل کېږي د روانې میاشتې پر 24 په استانبول کې غونډه ده، دریځ مو بدل شوی که پر خپل ځای دی؟ نه، تر اوسه پورې زموږ دریځ خپل ځای دی، ځکه دا د استانبول غونډه موږ کوم توافق برخه نه ده، موږ کومه ژمنه چا سره لرو په دې مورد. او دا موږ ویلي چې کله داسې یو غونډه په نړۍ کې جوړېږي، دا د افغانستان په برخلیک باندې خبرې کېږي او تصمیم نیول کېږي او بهرني هېواد اشغالګر هم زموږ په هېواد کې شتون ولري، په داسې صورت کې موږ ګډون نه کوو. ځکه چې څو چې افغانان له هر ډول فشار نه خلاص نه وي او خپل افغاني فضا کې پرېکړې ونه کړي، بهرنیو تر سطر او سوري لاندې د بهرنیو تر فرمایشونو لاندې موږ بې له شکه چې داسې غونډو کې ګډون نه کوو څو چې موږ شرایط ونه منو. بله، امریکا، ملګرو ملتونو او ځینو نورو هیوادونو درنه په کلکه غوښتنه کړې چې په دا کنفرانس کې باید ګډون وکړئ چې په 24 د اپریل باندې په استانبول کې جوړیږي. څه فکر کوئ فشارونه یا دا غوښتنې به ونه منل شي؟ د هغو غوښتنې ټولې د خپلو ګټو په مبنا دي، دوی خپلو ګټو ته غوښتنې کوي مکررا، خو موږ باندې چې تعمیل کولی نه شي. موږ هغه څه کوو چې زموږ ګټې ایجابوي او د افغانستان ګټې ایجابوي، زموږ اهداف ایجابوي. بله، تشکر. یو څه چې ډېر د اندېښنې وړ دی هغه دا دی د افغان حکومت تر څنګ یو شمېر سیاسي جریانونه هم وایي که طالبان د سولې پر ځای جګړه غوره کړي پر وړاندې به یې وسله راواخلي. له حکومت سره خو هم په جنګ یاست، له دغه ډلو او خصوصا له پخوانیو جهادي او تنظیمي مشرانو سره به څه کوئ په داسې حال کې چې هغوی هم په حکومت کې لویه برخه لري او هم وسله او امکانات لري؟ ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ د جګړې طرفدار نه یو، نه غواړو جنګ ته لاړ شو. جنګ تجربه شوی هم ده او ښه لاره هم نه ده. ښه ده چې تفاهم منځته راشي. وروسته له دې چې اشغال پای ته رسېږي، بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، فضا مکملا افغاني کېږي، موږ د استقلال او د خپلواکۍ څښتنان کېږو. هغه صورت کې ښه ده د داخلي منازعات تر خپلو مابین کې مذاکرات او مفاهمې له لارې نه حل کړو. دا زموږ اولویت دی. که چیرې بیا څوک دغه اولویت له سر وغړوي یا زموږ د اهدافو په وړاندې باندې د هغه کلیدي اهداف چې موږ د شرعي لپاره د هغو نه او هغه به بیا داسې جنګ نه وي چې دوی به بیا د شر فساد بان جوړوي او بیا به زموږ په وړاندې باندې درېږي. ځکه ملت له موږ سره په ټولو ولایاتو کې موږ قوي جبهې لرو او قوي مجاهدین لرو، په ښه روحیه باندې سمبال مجاهدین، او هغه شاهدان چې د یرغلګرو هیوادونو ته ماتې ورته داخلي خاش او خاشاک هم باید په دې باندې بیا پوه شي هېڅ کوی د لوی ملت د ارادې په وړاندې مقاومت وکړي یا ودرېږي. ښه ده موږ جنګ طرفدار نه یو، د جنګ لاره سمه لاره نه بولو. خو همدا خبره ده چې تاسو وایئ چې هغسې لوی قدرت ته مو ماته ورکړې ده، نو دغه داخلي ډلې ټپلې ممکن ساید دریځ دا وي، نظر دا وي چې دا ستاسې په وړاندې هیڅ دي، خو هغوی هم ګواښ کوي چې نه موږ هم تر دوی غښتلي یو، کولی شو دفاع وکړو، د حکومت تر څنګ ودرېږو یا هم مستقلانه دفاع کولی شو. دلته فکر نه کوئ په لوی لاس یوې کورنۍ جګړې ته وطن نه ځي یا داسې یو جګړې ته چې ډلو ټپلو ترمنځ جګړه رامنځته شي یا د یو ډول د افغانستان د تجزیې مسله هم راپورته شي؟ ما ویلې چې زموږ طرفدار د دې نه یو. بیا هم زه ټینګار کوم چې جنګ زموږ اپشن نه ده. داخلي موږ باید په خبرو باندې تفاهم باندې حل کړو. مقابل جهاتونه ښه تجربه لري، موږ یې هم لرو. جنګ په ځای باندې مذاکرات مفید دي، ګټور دي، موږ د مذاکراتو لار غوره کوو. خو جنګ هغه ځای چې موږ مجبوره کړي، یعنې په داسې حد کې واقع کېږي
زموږ د لوړو اهدافو په وړاندې باندې بیا څوک خنډ شي هغه هر څوک خنډي په بېله شکه زموږ به د نظامي حل لارې نه ورته مجبورېږو او حل کولی ځکه شو چې اوس پخوانی د شر و فساد زمانه نه ده 90 کلونه نه دي زموږ جبهات له بدخشانه تر فاریاب تر کندوز او تر جوزجانه تر هرات او تر کندهار او هلمند او ننګرهار او کونړ او پکتیا او پکتیکا ټول پورې پراخې جبهې لرو داسې جبهې چې ډېر ورزیده دي 20 کاله په جنګ کې پاتې شوي او روزل شوي نو بناان باید څوک داسې ګمان ونه کړي چې بیا به مقاومتونه جوړوي بیا به جبهه جوړوي بیا به موږ یو خط لرو له چا سره داسې نه ده په هر ځای کې فعال مجاهدین لرو بیا به وضعیت ډېر زر تغیر کوي بل دغه ډلې ټپلې هم پخواني حالت کې نه دي پخوا دوی مجاهدین بلل کېدل د روسانو مقابل کې د جهاد برندګان او وړونکي بلل کېدل اوس ټول خلک دوی پېژني د امریکایي غلامان دي دلالي کړې ده 20 کاله کېږي چې د مجاهر څنګ ولاړ دي ملتونه دوی له شا نه درېږي ماتې ورته څو نفر چې هغه په نشهیي توکو روږ دي او یا د پیسو غله دي هغه به ورسره ولاړ ولې ملت که دوی سره نه ده بیا به هم نه وي نو ښه دا ده چې د جنګ لار غوره نه شي موږ بیا هم وایو جنګ موږ نه غواړو مقابل جهات هم باید په ګریوان کې سر ټیټ کړي داخلي مسایل د مذاکراتو له لارې حل کړي بل خو دلته یو نظر دا دی چې وایي فکر کېږي طالبان داسې فکر کوي چې دوی امریکا ماته کړې لکه څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې مو ویل دوی په کلي شکل د قدرت د اخیستو په فکر کې دي آیا په کلي شکل د قدرت د اخیستو په فکر کې هستئ که نه د اوسني حکومت سره یا د راتلونکي نوي سیاسي جوړښت سره د یو ګډ مشارکتي نظام د مخ ته وړلو پلان لرئ دلته دوه خبرې دي بېله شکه چې موږ یرغلګر مات کړي دي امریکا ته هم ماتې ورکړې ناتو ته هم ورکړې 20 کاله د لوی مبارزه د دې ملت په استازیتوب باندې موږ اوس دې کې څوک باید شک ونه کړي دا د تاریخ برخه ګرځېدلې اوس چې څوک یې مسخه کولی له منځه نه شي وړی یوه مسله دومره دا ده چې موږ کله د تفاهم وایو داخلي مذاکرات وایو هلته به یو داسې نظام جوړېږي چې ټول اقشار به پکې وي مختلف جهتونه به هم پکې وي هغه نظام به یو داسې نظام چې ټول افغانانو استازیتوب وشي کولی او څوک دې بهر پاتې نه شي بیا سرخوږی جوړ کړي د تفاهم لار چې کله موږ غوره کوو معنا یې دا ده چې ټول باید هغه نظام او دستګاه کې موجود وي او نظام به ټول مسؤلانه په مخ وړي او د هېواد لپاره به د نجات ورکوونکي وسیلې او آبادوونکي وسیلې امنیت ټینګوونکي وسیلې په توګه کار ځینې اخلو نه د امتیازاتو په شکل باندې خدمت به کوو نه دا چې موږ چوکیو ته وږیسو سهمبندۍ وکړو او ځان یې ته موقف وساتو پیسې وګټو چور وکړو غصب وکړو مسؤلیت پذیره باید واوسېږو د ملت په وړاندې باندې هم واوسېږو د دې ملت هغه دردونه چې 20 کاله 40 کاله دوی سره زخمونه وینو دردونه وینو رنځ یې فقط د دغو د بساط د ټولېدو لپاره باید هڅه وکړو نه داسې اضافه دردونه ټولو خلکو ته او یا خپل ځان او شخصي کورنۍ په موقف کې وساتو دغه نظام غواړو د دې کې به انشاءالله ټول افغانان ځایي بل د مرکزي رول خبر هم دلته ده مرکزي رول به د چا وي ما وویل چې کله مذاکرات او مفاهمه کېږي مذاکراتو میز کې به دغه ټول مسایل تر بحث لاندې وي زه نشم ویلی اوس زه تشخیص وکړم د مذاکراتو د ټیم په ځای یا هغه تفاهم د دواړو جانبونو د تفاهم کې زه فیصله وکړم د یو ویان په شکل باندې خپل وروستۍ خبره زه وکړم داسې نه ده ښه دا ده چې پرېږدو میز د مذاکراتو دا خبره چې مرکزي رول څوک لري غیر مرکزي څوک لري او یا ټول مساوي رول لري یا متفاوت رول لري هغه میز کې دا فیصلې کېږي افغانان به توافق ته ورسېږي نه غواړو چې بحران ته لاړ شو او سوی تفاهمات ته بل د افغانستان د اوسني حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال څو ورځې وړاندې ویل چې طالبان به د جز په توګه راځي نه دا چې د کل په توګه د منلو نه دي ښه د حکومت دریځ دا شی وي ستاسې دریځ وایي چې موږ به په میز باندې دا خبره مطرح کړو چې مرکزي رول به د چا وي نو د دغسې دریځ سره به څه ډول تفاهم کوئ نو د متاسفانه د کابل په اداره کې اوس هم جنګ طلبې او هغه شرط طلبې کړی اوس هم غورځې پرځې کوي هغوی دا جنګ غوښتونکي خبرې داسې خبرې چې هغه بیا ترسره کولی نه چې مقرره نه هغه کرښې ماتې شوي هم دي ترسره کولی نه چې هغه خبرې کوي په هغو باندې باید محاسبه ونه کړو ملت دې ته باید وګوري چې زموږ لوی ګټې څه شي دي منافع څه شي دي اسلامي امارت هم د دې ملت ګټې ګوري د دې ملت آرام ګوري د دې ملت ته ودرېد زموږ سره ودرېد د بمبار لاندې مقاومت وکړه د تکالیف یې وګالل جهاد یې وکړ سرخندنې یې ورکړې نو د دې ټولو قربانیو د پاسدارۍ دپاره موږ نه غواړو چې بحرانونو ته لاړ شو یا د دې په سر باندې چې څوک به محوري رول لري یا نه لري په دې باندې چا سره جنګ ته لاس واچوو ښه دا ده چې میز خبره میز ته پرېږدو د مذاکرات په میز کې دواړه طرفه داسې څوک لري چې هغه په اساسولۍ خبرې کوي د افغانانو ترمنځ
دواړه اړخونه به افغانان وي، ملي ګټې به په نظر کې نیسي، اسلامي ارزښتونه به په نظر کې نیسي، اشخاص به مهم او مطرح نه وي. ښه دا داسې هغوی ته فیصله پرېږدو چې ویل کړي. او دا د جنګ غوښتونکو کړو خبرې موږ ته اهمیت نه لري، مهمه یې نه بولو او نه تفصیلات کول ډېر غواړو. بله، حکومت وایي د ټاکنو له لارې به واک ته سره ځو، او د افغانستان اوسنی ولسمشر وایي چې د ټاکنو له لارې به واک پرېږدي. او بیا یوه خبره دا کېږي چې تاسې څو موده وړاندې چې د سیاسي دفتر وایان ښاغلي وردګ هغه هم وویل چې ټاکنو ته نه شو تللی، یا ټاکنې بې باوره دي، یا دا پروسه د باور وړ نه ده. یوه خبره دا وکړه چې د 40 میلیون نفوس نه څنګه 8 لکه ولکه یا 9 لکه کسان کولی شي د افغانستان زعامت وټاکي. بیا د حکومت دریځ دا دی چې هغوی وایي چې خلکو ځکه په ټاکنو کې ګډون ونه شو کولی چې ستاسې د بریدونو ویره ورسره وه. که ستاسو د بریدونو ویره ورسره نه وه، ممکن په ډېره پراخه کچه خلکو ګډون پکې کړی وه. ښه، ستاسې دریځ څه دی؟ د ټاکنو په اړه مو وروستۍ پرېکړه به څه وي؟ آیا ټاکنو ته ځئ که نه ځئ؟ موږ خو خبره کړې چې موږ اسلامي حکومت له اسلامي لارې نه غواړو. اسلام د نظام د ټاکنې لپاره ځان ته اصولي شورایي طریقه لري، هغه باندې موږ باور لرو او هغه نجات لار ځکه بولو چې د خبره خلکو، پوهانو د مشورې او پرېکړې په نتیجه کې نظام منځته راځي. دغسې عامې ټاکنې لکه د کابل ادارې چې یادوي، دغسې ټاکنې په افغانستان کې نتیجه نه لري. دا 20 کاله موږ څو مرحلې د ټاکنو ولیدې، هر وارې ملک په بحران ته بوته. 2 ځلې د امریکې بهرنیو چارو وزیر د وخت راغی، د دوی مسلې ورته حل کړي، هغوی یو خپل د خوښې حکومت ورته جوړ کړ، تقسیم بندي یې وکړه. دا تېر ځلې انتخابات کې موږ شاهدان وو، تاسې هم د رسنیو په توګه د ځوان په توګه تاسې شاهدان وي، د دې هېواد وګړي یاست، مسؤلیت لري او د هېواد ګټې او نفع او تاوان سنجولی شي. تاسو شاهدان یاست په یوه ورځ باندې 2 تحلیف اجرا شو، د ارګ یو دیوال نه شاته یو تحلیف اجرا کېده، یو ارګ نه بلې خواته بل. که دغسې بحران ته 15 کاله بعد موږ هېواد ولو، دا خو د بربادۍ لاره واروونو. هغه نتیجه، هغه لاره ولې باید موږ غوره کړو چې نتیجه نه لري؟ په هغو کې دروغ ویلې کېږي، فریب ورکول کېږي خلکو ته په دغه ټاکنو کې ونه ویل شول چې په 100 ورځو کې به تاسو دسترخوان کې من او سلواوي ټول به تغییر کوي. موږ ولیدل هغه 100 ورځې پوره شوې، د خلکو فقر را اندازه کوم حتی ما دغسې دروغ، دغسې فریب، دغسې دوکه یو قشر چې نه جهاد کړی وي، علما وي، د ولس معزز قشر وي، هغه داسې دروغ خلکو ته ویلی شي، دا رقم پروپاګند کولی شي، دا رقم فریب خلکو ته ورکولی شي. نو بناً موږ داسې لارې نه غواړو چې هغه ناکامه لارې دي، تجربه شوې لارې دي. زه د کابل ادارې دې په دې د ټاکنو نوم اخلي، دا داسې یو مثال لري لکه هغه په ذکرې وایي که چېرې شرم درلودی بیا د چاپو نوم یې بیا نه وای اخیستی، نو دوی باید د ټاکنو نوم نور وانخلي. د تېر 20 کلن بحران پس د هېواد سره مخ شو، هر وارې ټاکنې د شرم او اقتضا سره مخ شوي دي. د دوی هغه د ټاکنو کمیسیون رئیسان اوس هم په محاکمو کې بندیان دي، محاکمو کې محکوم شوي دي او د حبس لاندې ژوند تېروي. نو نه باید داسې ناکامه لارې بیا خپلې کړو. یو هم جنګ ځپنی یو ثبات ته ضرورت لري، قیام ته ضرورت لري چې پرېږدو چې د خپل دردونه او آلام علاج کړي. نو وروسته افغانان په خپله بیا پرېکړه کولی چې کوم نظامونه او کوم سیستم طریقې ورته ښه ده. خو اوس دپاره چې موږ له جنګ ووځو، اسلامي لار غوره کړو. اسلامي لار د ټولو لپاره مفید هم ده او ښه هم ده چې با دانشه خلک، پوه خلک، علما او دانشمندان، پوهان دوی راټول شي، د هېواد په سرنوشت باندې د شورا له لارې د پرېکړه وکړي او تصمیم ونیسي. مننه. ټینګار په دې دی چې باید ولس په خپله رایه باندې راتلونکی مشر وټاکي. تاسو وایئ چې د کومې ټاکنې چې وشوې دا د باور وړ نه دي، یا د ستونزې مو یادې کړي، یا د ټاکنو کمیسیونونو غړي مو یاد کړي چې اوس هم بندیان دي، معنی دا ټاکنې بې باوره وي. ښه، که چېرته نړیوال ناظرین یا نړیواله ټولنه دغه ټاکنې ترسره کړي، د هغوی د ناظرینو په شفاف ډول ټاکنې ترسره کړي، څومره چمتو اوسئ چې په هغو ټاکنو کې به ګډون وکړئ؟ بله مسله دا ده چې تاسې ادعا لرئ یا دعوه لرئ چې د افغانستان شاوخوا 80% خاوره له تاسو سره ده. که چېرته د 80% خاوره له تاسو سره ممکن ډېره رایه د فیصدۍ له لحاظه ډېر رایه هم تاسو سره به اوسي. که د نړیوالو ناظرینو شفاف میکانیزم او د شفاف پروسې لارې ټاکنې کېږي او ټینګار هم د نړیوالو په دې دی چې د افغانان به په رایه باندې خپل راتلونکی مشر ټاکي، بیا چمتو استئ؟ نو زه وایم چې داسې یو شفاف میکانیزم په د نړۍ په سطحه نشته چې هغه د خلکو ته جوابدهي وکړي. دا څه وخت مخکې د امریکې انتخابات تېر شول، تاسې به اوس هم امریکا کې بحران وینئ. د امریکې کې اوس داسې کېږي هره ورځ شپږ اووه کسان وژل شوي وي، هلته ټول هغه کسان د ټرمپ طرفداران وو، هغوی ناراضه دي، اوس هم په مظاهرو لاس پورې کوي، اوس هم داسې کوي، اوس هم خلک وژني او هلته هم ټاکنې په شفاف ډول نه وي. تاسې د امریکې ټاکنې به شاید دقیقې څارلې وي. یو
د امریکې په سطح څوک شفافیت نشي رامنځته کولی، نو په افغانستان کې جنګ ځپلی دی له کومو به شفاف. په نږدې پاکستان کې موږ د ټاکنو جریان او پروسه ولیده، مکمل له درغلیو ډکه وه. هلته هغه چا رایې ویولې چې هغه بالکل د ولس استازي نه وو، د ولس استازي تپول شول. د ایران د څو کالو مخکې انتخابات تاسې د مهدي کروبي او د مظاهرې ولیدې چې شاهدان به وي د تهران ښار او د اصفهان دوی وښورول او یو ډول بحران ته ایران مخامخ کړ. په ګڼو هیوادونو کې موږ دغه بحران او مشکلات د ټاکنو په وسیله وینو. شفافیت د ټاکنو په طریقه کې امکان نه لري. هلته څوک کاندید کېږي چې هغه پیسې لري، زر لري، فریب ورکولی چې خلکو ته دوکه ورکولی شي، خلک خطا ایستلی شي. دغه طریقه له سره بنیاداً اساس نه لري. اساس یې داسې چایي کوي چې هغه د اسلام له سرچینو نه اوبه نه خوري او د اسلام له لارې سره موافقه نه لري. بناً موږ باید درغلیو ته ځان پر نه کړو او په هېڅ صورت هم داسې یو نظام او داسې یو حالت ته ور نه شو چې بیا ملت بحران ته ولوېږي په جسم نشاط. بلې پوښتنه دا ده، تاسې وایو چې موږ یو اسلامي نظام راولو. څه ډول اسلامي نظام؟ که دا لږ تشریح شي، څه ډول اسلامي نظام؟ په داسې حال کې چې په روسیه کې په مسکو کې چې کوم روسیه کنفرانس وشو، امریکا، چین، روسیې او پاکستان حتی وویل چې اسلامي امارات ورته نور د منلو نه دی. نو موږ خو نظام د خلکو لپاره نه غواړو، موږ د افغانستان لپاره نظام او حکومت غواړو. اول د بهرنیو هیوادونو نظر چې موږ دلته امارت غواړو که بل شی غواړو دا مردود ده، که دا مداخله ده. هر هیواد چې دا وکړي باید دوی موږ د 40 کلن مقاومت او جهاد د دوو لویو جهادونو نه عبرت واخلي. نو داسې خبرې ونه کړي چې افغانستان په سرنوشت باندې دوی خبره وکړي، که روسیه ده، که ایران ده، که پاکستان ده، که امریکا ده، که هر څوک ده. افغانستان خلک دا حق لري چې کوم نظام غواړو یا نه غواړو. ما ویل چې مذاکرات کېږي، مذاکرات په میز باندې به افغانان ناست دي، خلک ناست دي، تجربې لري، بدانش خلک ناست دي، علما پکې دي، په شریعت او په اسلام او په ارزښتونو په عنعناتو خو خلک دي د دواړو خواو د میز. هغوی به فیصله وکړي چې د هېواد په سره کوم نظام غواړي، په کوم باندې موږ سولې ته رسېدی شو، امن ته رسېدی شو، سوکاله کېدی شو. دا د افغانانو لپاره موږ غواړو. بهرني هېوادونه یو حق په موږ باندې لري له افغانستانه دوی ته تهدید نه وي، د دوی امنیت ونه ګواښل شي، دوی سره تعامل د هېواد په سطح باندې ښه تعامل وي، ښه ډیپلوماتیک اصول ورسره مراعات کړو. دا حق په موږ لري. نور د موږ په افغانستان کې دوی د دې حق نه لري دلته موږ ته دیکتې وکړي. موږ کله ویلي چې موږ د شي فدراتیف نه منو، موږ کله ویلي چې موږ نه منو، موږ کله ویلي چې موږ د خپلو ډاک انتخابات نه منو یا ولې پلان نو بل چا ته خبر کوو چې موږ په سرنوشت باندې خبرې وکړي که هر څوک یې مرکه ولو. تشکر. داسې واضح نه شوه چې مثلا ستاسې اسلامي نظام به له کومو برخو برخمن وي یا څه د اوسني حالت سره به تفاوت څه وي یا په نړۍ کې به هغه سمبول څه ډول وي؟ بلې نظام خو ګورو موږ چې کله اسلامي نظام وایو اصول مبنا به اسلامي وي، طریقه د ټاکنو به اسلامي نظام منځته راځي، په اسلامي طریقه به منځته راغلي. عملي کوونکي اصول چې قوانین عملي کېږي هغه به ټول د اسلام شریعت وي، هغه به حکم کوي. اوس داسې میکانیزم څرنګه جوړېږي، چوکاټ به څرنګه، رئیس به څرنګه، وزیر به څرنګه، شورا به څرنګه منځته راځي، دا خو هغه د میز د سرخه دا باید پرېږدو میز ته، مذاکراتو ته، تفاهم د جانبینو ته. پوهان لرو، حقوق پوهان شته، دانشمندان شته، پوهان شته، هغه به ټول ناست دي. د هغو خو لزوم دی د هېواد د ګټو په تناسب موږ به د اسلام د اصولو په مبنا داسې یو نظام جوړ شي چې موږ ضرورتونو ته ځواب ووایو. تشکر. مننه. د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته بهیر باندې به هم لږ وغږېږو. لومړی به راشو داسې دې ته خلکو سره دغه پوښتنه ده چې کله چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راتلل، یو لامل دا و چې دلته د القاعده پر ضد د جګړې لپاره راتلل دوی وایي، او په هغه وخت کې د طالبانو د اسلامي امارت نه غوښتنه وشوه چې د وخت د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري، ځکه په امریکا کې بریدونو مسؤل دوی وګڼل شو، خو طالبانو ور نه کړل، خپل دلایل یې ورته لرل. 20 کاله وروسته په دوحه کې له طالبانو سره له امریکا سره هوکړه کېږي چې نه به القاعده سره اړیکې پالو، نه به القاعده ته خپله خاوره ورکوو او نه به خپله خاوره د چا پر ضد استعمالوو. فکر نه کوئ چې امریکا چې راتله معنا دا چې کومه جګړه چې وکړه یا کوم هدف لپاره چې راغلی وه یو ډول ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړه. دویمه پوښتنه دا ده چې که چېرته په اوایلو کې دا هوکړه ورسره شوې وی، د افغانستان د یو اسامه نه قرباني شوی نه وی، نه به مو نظام نړنګ شوی وی او نه به دا 20 کاله دا جګړه روانه وه، دا وژنې سره شوی وی.
یو خبره خو زه وکړم، دا خبره تېره ورځ د کابل ادارې د ملي امنیت په نامه یو ویاند هم وکړه او عین خبرې یې وکړه په طلوع تلویزیون کې غالبا همدا پوښتنه راپورته شوې ده که نه؟ دا عین دا مطرح ده، بلکل زه منم دا پوښتنه د خلکو په ذهن کې هم کېدای شي ولاړه شوې وي. دلته تاسې اصولي یو څو خبرو ته د زړه په غوږونو باندې متوجه شي، اورېدونکو هیله کوم متوجه شي. اول زموږ د امریکې ترمنځ په تړون کې هېڅکله داسې نه دي راغلي چې موږ له چا سره اړیکې پرې کوو یا نه پرې کوو. دا د اړیکې پرې کېدو موضوع هېڅ په تړون کې شته نه. دا غلطه موضوع ده، که شایع کړې وي یا تبلیغات کړي دا یوه خبره. موږ دا ویلي دي چې د افغانستان له خاورې نه چاته اجازه نه ورکوو چې د امریکې په ضد او د دوی د متحدینو په ضد باندې د خاورې نه استفاده وکړي. دې باندې ژمنه ده، دا وعده ده، ګټه هم ده، نفع هم ده. دا خبره ورته کړې په تړون کې. لاندې تړون موږ هغه ورځ رسنیز کې چې کله تړون اوس په هغه ورځ هم رسنیو ته په واک کې ورکړی. تاسې تړون وګورئ، همداسې په عبارت راغلي دي چې زه وایم چې د افغانستان له خاورې نه به هېچ چاته اجازه نه ورکوي، نه افغانان نه غیر افغانان. دې ته اجازه نه ورکول کېږي چې داسې د امریکې په ضد باندې او د دوی د متحدینو په ضد باندې زموږ خاوره وکاروي. دا یو. په دا خبره موږ 20 کاله وړاندې هم امریکې ته کړې وه چې ګورئ د افغانستان له خاورې نه موږ نه اسامه بن لادن نه د هغو افرادو ته اجازه ورکوو چې تاسې په ضد باندې خاوره استعمال کړي. اسامه بن لادن باندې په هغه زمانه کې د ټولو ارتباطاتو بندیز ولګېده، دی بیخي ګوښه او منزوي سو. په همدې هدف باندې منزوي سو د افغانستان له خاورې نه چاته تهدید ونه کړي، چاته ضرر ونه رسوي. او امریکا چې بیا غوښتنه کوي چې دا موږ ته په لاس کې راکړي. موږ هغه وخت د مذاکراتو خبره امریکې ته کړې وه چې تاسې ګورئ په دې خبره موږ سره تفاهم وکړئ چې چېرې رښتیا واقع دا وي چې د افغانستان له خاورې نه تاسې ضرر ونه رسېږي. دا موږ ژمنه کوو. هغه وخت هم ورته ویل چې زموږ له خاورې نه تاسې څوک ضرر نه رسي، نه پرېږدو هغه څوک دلته اوسېږي. د مهاجر په صفت یې ژوند کاوه. د افغانستان په خاوره کې د مهاجرینو په صفت څوک اوسېدل اوسوي، که چېرې دلته دې خاورې نه بد استفاده کول، دې ته موږ اجازه نه ورکوو. هغه خلک هم قرنطین کړي وو، هغه خلک موږ بندیزونه ترې لګولي وو. دغه عرب وګړي چې هغه وخت وو او د تېر جهاد د وخت موږ ته پاتې وو. راغوښتي موږ نه وو. د تېر جهاد د وخت نړۍ حمایت کاوه. دغه عرب مجاهدین د افغانانو د حمایت لپاره دلته راغلي وو، د روسانو سره د مقابلې لپاره راغلي وو. موږ د خاورې د ازادۍ لپاره موږ سره همکاري کوله. هغه خلک د مهاجرینو په صفت موږ ساتلي وو. دا مجبوریت و چې باید ویې ساتو، انساني او دیني مکلفیت هم و. او دا خبره چې موږ د خاورې نه باید استفاده ونه کړي، هغه وخت هم موږ اسامه بن لادن ته هم ویلي وو او امریکا ته هم ویلي چې موږ د خاورې نه باید استفاده څوک نه کوي. او امریکا ته ویلي چې دې مورد باندې راسئ موږ سره مذاکرات وکړئ چې موږ نور هم بندیزونه لګولی چې که تاسو تشویش لرئ، که تاسو تشویش نه راته کېږي. په امریکا هغه وخت د بدماشۍ په میل باندې سپره وه. هغه وخت موږ خبره نه منله، د بریدونو او ګواښونو خبرې کوي. دا یې ویلي چې بالکل موږ ته وایي هغه وکړئ، موږ ته یې تسلیم کړئ، موږ ته یې هغه وسپارئ. دا نن هم موږ نه سپارو، که نن هم یو څوک دلته افغان وي یا د موږ په خاوره کې څوک یو مهاجر وي او څوک یې موږ نه وغواړي، 100 کاله نور موږ باندې څوک جنګ وکړي، موږ چاته نه سپارو. موږ اصول لرو، موږ دین لرو، موږ قوانین لرو، موږ قضا لرو، محکمه لرو. د چا باداري عمر کې اوسه منله. نن هم دا خبر وایي. دا د کابل ادارې غلامان ته غږېږي او دا ویاندویان ته غږېږي، دا له خېټې غږېږي، دروغ وایي بېچارهګان. خبره غلط تعبیري بیا خلکو ته ملي تلویزیون په لوی تلویزیون په نور کې وایي، ټولو خلکو باندې خپل غلط نظریات سره اوروي. دا دي واقعیتونه بالکل دا شهیدین دوی ماشومان او وخت دا پرېکړې کوي. دوی ولې په صحنه کې ولې دا پرېکړې کوي. بنا اوس زه وایم د افغانستان خاوره د هېڅ استعمالېږي اجازه نه ورکوو. دغه موضوع په دوحه تړون کې راغلې ده. د اړیکو موضوع راغلې. تا ته زه دا اوس هم کولی شم چې مثلا د تړون د اصل د تا سره د اړیکې یادول نه دي پرې کولو، نه پرې کولو. دا موضوع غلطه وه. او اوس هم په افغانستان کې د القاعدې مجاهدین اوس شته نه، ځکه چې کله دلته 2001 کې حملې شروع شي، جنګ شروع شو، هغه خلک وګړي چې افغانان نه وو دلته اوسېدی نه سوی د امنیتي لحاظه لاړ خپلو هېوادونو ته. اوس ټول تللي دي په عربي هېوادونو کې یا په نورو هېوادونو سره تېروي وي. په افغانستان کې خلک په سره حضور نه لري. نو بنا موږ اوس هم دا وایو چې د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې اجازه نه ورکړو چې استعمال شي. افغانستان د یو هېواد په شکل باندې مکلفیت لري چې هم ګاونډي ته په امن کې وي، هم د نړۍ نور هېوادونو کو تهدید پېښ شي، بیا خو مشکلات زېږوي. دا موږ ضرورت هم ده او شرعي مسله هم ده. او دا خبره اوس هم کوو چې موږ چاته څوک لاس وهلی په لاس نه ورکوو. او اوس هم دا وایو چې د اړیکو موضوع موږ چا سره نه ده یاده کړې. دا خبرې چې کېږي پروپاګنډ کېږي غلطه ده. او هغه وخت امریکا مذاکرات ته آماده نه وه. مذاکرات ته آماده وای له سره جنګ پېښېده نه، موږ اسانه تفاهم کولی. تشکر، مننه. یو څه چې د خلکو سره یو ډول اندېښنه راغله دا چې لکه څنګه چې امریکا وخت ناوخت په دغه پروسه کې
نوي شرطونه رامنځته کړل یا له ژمنو نه واوښتله. دغسې طالبانو هم بېلابېل شرطونه نوي کړل. یو هغه دا دی چې کله په مسکو کې لومړنۍ ناسته د افغان سیاسیونو د طالبانو د استازو کېدله، د طالبانو د هیات غړي شیر محمد عباس ستانکزي هلته وویل که چېرته امریکا یو تقسیم اوقات ولري د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یا د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره، دوی به جګړه کموي، د سولې میز ته به کیني. که اوسني هغه سره موږ بحث کوو نو دا د تقسیم اوقات وټاکل شو. د مۍ له لومړۍ به د سپتمبر 13 په تدریجي شکل ټول بهرني ځواکونه که امریکایي دي که ناټو په چوکاټ کې نور بهرني ځواکونه دي ټول وځي. فکر نه کوئ هغه خبره چې ستانکزي صاحب کړې وه یو ډول ومنل شوه او بیا هم د جګړې تداوم په څه معنی؟ یوه موضوع دا ده چې تړون چې د دوحې تړون اوس هلته موږ ژمن کېږو. یو خو دا د ستانکزي صاحب په زمانه کې هغه ویلي چې تاسو توافقات وټاکئ، هغه خو هغه وخت خبره هم چا نه ومنلې، چا عمل هم پرې نه و کړی. نن چې امریکې دریځ بیان کړي 2 کاله وروسته دا خو جلا موضوع ده، دا خو د تعهد لاندې راځي نه. د دوحې په تړون کې د ځواکونو د 14 میاشتې وخت ټاکل شوی ده، د مې میاشتې پورې د دوی وخت پوره کېږي. له هغه نه یې خواته موږ د دې التزام نه لرو چې دلته بیا څه کوو یا نه کوو، دا به زموږ خپل کار دی. یو او بل دا ده چې که چیرې د امریکایي ځواکونو بیا هم انخلا وکړي، ځواکونه وباسي، موږ دا فرصت ورکولی شو چې دوی ځواکونه وباسي او د افغانستان خاوره پرېږدي. او که چیرې داسې وي چې بیا بل تعهد شکني کوي یا بیا هم سرغړونه کوي، بیا افغانان حق لري چې هر کوم اقدام د خپل هېواد په ګټه بولي هغسې اقدام وکړي. بله تشکر، مننه. د افغان ځواکونو په تړاو به هم لږ بحث وکړو. تاسې اوس مستقیما د افغانستان له ځواکونو سره یا افغان ځواکونو سره جګړه کوئ. دلته یو پوښتنه دا ده د خلکو سره چې په تېر کې ستاسې له ادرسه به ویل کېدل، ځکه افغان ځواکونه په نښه کوئ چې د بهرنیو ځواکونو قطارونه حمایه کوي یا دوی ته د اوسېدو د امکاناتو یا دلته د فعالیت تر ډېره زمینه د اندوی شتون ته زمینه اندې ځواکونو برابره کړې ده. که اوس کې موږ بحث کوو نو نه د امریکایي قطار مخکې ځواکونه شته، افغان ځواکونه شته، نه وروسته ځواکونه شته، او نه هم د امریکایي ځواکونو بیزونه یا د نور چاونیګانې د افغان ځواکونو لوري ساتل کېږي. ښه ولس کوئ یا خلک کوئ چې تاسې اوس ولې افغان ځواکونو سره جګړه کوئ یا دې ته کوم نوم ورکوئ یا د مشروعیت لپاره څه شته چې ولس ته روښانه شي؟ یو خبره خو تاسې د یو اصل په توګه باندې زما په ځواب کې دا واورئ، د جهاد چې د کوم شي لپاره کېږي هغه اعلا د کلمت الله دی، یعنې د الله شریعت به لوړېږي، اسلامي نظام به منځته راځي. جهاد د دې لپاره شوی ده. د جهاد هدف لا پاتې ده، دا صحیح ده چې جهاد معنی له منځه لاړ، اشغالګر هېوادونه له افغانستانه ووتل، یعنې زموږ د نظام د جوړېدو یا زموږ د نظام په وړاندې چې خنډ وو اشغالګر قوتونه وو، موږ له نظام نه ایسته کړي وو، دوی راغلي وو، زموږ خاورې نیولې وه، زموږ فضا یې نیولې وه. دا وخت خو چې هر چا د دوی حمایت کړی، بې له شکه د دوی په حکم کې وو، مارګې مغره کم وو، وژلې مغره کم وو، دا شرعي مسله وه چې موږ کوله. او دوم خبره دا چې اوس د اسلامي نظام د جهاد په نتیجه کې منځته راځي. اوس اسلامي نظام ته که چیرې فرصت مهیا کېږي او دغه څوک چې مسله دي وسله په لاس کې لري، درک د حقایقو کوي چې اوس امریکا رانه لاړه، اوس د امریکایي معاشونه قطع کېږي، اوس امریکایي سپورټ له منځه ځي، موږ افغانان پاتې کېږو، نو پرېږدئ دلته اسلامي نظام جوړ سي. دا 20 کاله دلته اشغالګرو په څنګ کې ودرېدو، پرېږدئ اسلامي نظام، موږ به بیا عسکر د اسلامي نظام عسکر به واوسېږو، د اسلامي نظام مدافعین به واوسېږو. که دې ته څوک فرصت ورکړي په بیا موږ د بیا د جنګ طرفداري نه کوو. مخکې ویل موږ د جنګ خوښېدونکي نه یو، موږ جنګ نه خوښوو، موږ د جنګ بدیلې لارې ګورو، مذاکرات او مفاهمه کوو. او که چیرې بیا د جنګ لارو انتخاب شي، زموږ اهدافو په وړاندې چې اسلامي حاکمیت جوړېدل د هغو په وړاندې خنډ واقع شي، دغه څو تنه مفسدین لا هم په قدرت کې وي، د غصب او د چورو د فساد او د سلو بې بندوباریو عاملین لا هم په قدرت کې حاکمان وي، او دغه ځواکونه دي د هغو نه حمایت کوي. بیا بې له شکه دوی سره موږ جنګ هم کوو، جنګ هم مشروع هم ده، د مفسدې کتلې په توګه باندې دوی له منځه وړل غواړو، ځکه چې دوی هغه ځواکونه نه دي چې افغانستان مفتخر ځواکونه یې موږ افتخار پرې وکړو. دوی اشغالګرو جوړ کړي دي، د دوی دریشي د اشغالګرو ده، د دوی مڼۍ، د دوی خوراک، د دوی لوجستیک، د دوی وسله، بوټ، فکر، سوچ ټول اشغالګرو ورکړی دا 20 کاله. نو دوی د ویاړ وړ ډېر نه دي، صرف دا ده چې موږ بیا هم جنګ نه ورسره غواړو، جنګ کول نه غواړو. دا هېواد باید داسې ځواک ولري لکه زموږ فدایي مجاهدین چې دي، دلته یې سرښندنه وکړه، اشغالګر قوتونو ته ماتې ورکړه، د هېواد د اصالت نه ساتنه وکړه. بیا هم موږ جنګ نه غواړو، بیا هم تاکید کوم، او که جنګ ته مجبور شو، جنګ هم جواز هم لري. هر څوک د موږ په اهدافو په وړاندې باندې چې مشروع اهداف دي، شرعي نظام ده، د هغه په وړاندې خنډ چې موږ یې له منځه وړل غواړو او هغه له منځه وړل واجب.
بله خو یو څه چې باید باشي هغه دا دی چې هر هېواد خپل پوځ لري، پولیس لري، امنیتي بنسټونه لري. د افغانستان ډېر خلک یا نظر خاوندان هم دا دلیل وړاندې کوي چې باید دغه بنسټونه له منځه نه وړل شي. د حزب اسلامي امیر هم تېره ورځ په کنفرانس کې وویل چې امنیتي بنسټونه باید په خپل ځای اوسي، که طالبان راځي که هر څوک راځي باید د دغه بنسټونو سره یو ځای شي، یا د پوځ او د امنیتي ارګانونه باید په خپل حال پاتې اوسي. داسې وایي چې نوی پوځ به جوړوئ، د اوسني امنیتي ځواکونه د خپل پوځ یا د سیاسي مشارکت کوم حکومت چې رامنځته کېږي یو نوی پوځ به ایجادېږي که نه همدې ځواکونو کې د ادغام نیت لرئ؟ نه، ما ویلې چې دغه ځواکونه جوړ شوي دا خبره سمه چې هر هېواد پوځ لري، امنیت لري، پولیس لري، هر هېواد یې لري. هغه هېوادونو د اشغالګرو د چتر لاندې نه وي جوړ کړي، ځان ته یې پخپله جوړ کړي، پخپله ایجاد کړي وي د خپلو ګټو په اساس. داسې عسکر او داسې پولیس لري چې هغه انګېزه لري، استقلال لري، په غلامۍ کې نه وي جوړ شوي، په غلامۍ روحیه باندې نه وي تربیه شوي. دا کوي دا رقم که موږ دلیل راوړو نو بیا هغه شاه شجاع چې لښکر لاده هلته هم افغانانو سره ولاړو، شاه شجاع هم افغان و، د احمدشاه بابا لمسی و او لښکر یې له شا چې و افغانان پکې وو. نو هغه یې چاته هم د منلو نه و، خو رد هم کړه ځکه د اشغالګرو تر ستورو لاندې تربیه جوړ شوه. دا اوسني بنیادونه هم چې دي موږ بنیاد نه ړنګوو، موږ بنیاد جوړوو. داسې موږ وایو چې مذاکراتو د لارې نه جوړجاړی غواړو، تفاهم غواړو، مذاکراتو کامیابېدل غواړو. د دې معنا دا دا ټول شیان باید وساتو، بې له جنګ محافظت وکړو او بلکې اصلاح ته ضرورت لري. هر ارګان او اداره اصلاح ته ضرورت لري. اصلاحات به یې وکړو، د هېواد د ګټو سره به برابر کړو. دغه نظامي ځواکونه، دغه پولیس، دغه استخبارات باید ترمیم کړو، جوړ کړو، اصلاح یې وکړو. تخریب نه غواړو. البته که دوی زموږ جنګ لاره اختیار کړه، زموږ د اهدافو په وړاندې باندې د اسلامي نظام د دغو په مقابل کې ودرېدل، لکه اوس شعار ورکوي زموږ د دیموکراسۍ عسکرو دیموکراسۍ د دفاع کوو یا د سیکولریزم د دفاع کوو، که دا شعارونه یې ورکول بیا بې له شکه دا د موږ ځواکونه نه دي، دا لا هم هغه د امریکایي لخوا روزل شوي دي، هغو مفکوره ورسره ده، دا افغاني نه دي. بیا نو موږ مجبور یو د یو معنی په شکل باندې باید علاج وکړو. بله یو څه نورې پوښتنې به هم مطرح کړو، هغه د افغانستان داخلي مسایلو په اړه. په همدا اوس په افغانستان کې هدفي وژنې کېږي، نړیوال تر ډېره دا له تاسې انګیري، یا د افغانستان حکومت هم پر تاسې درړوي، تر ډېره د پړې ګوته له تاسې نیول کېږي. که تاسې مستقیما نه کوئ، وایي چې د دوی د جګړې د تداوم په شتون کې دا کار کېږي، که مستقیما طالب دا کار نه کوي خو د طالب د جګړې نه په استفادې باندې هدفي وژنې کېږي. همدا ډېر ژورنالستان شهیدان شو، مدني فعالان شهیدان شو، بېلابېل نخبګان په بېلابېلو بریدونو کې، په هدفي بریدونو کې شهیدان شول. که تاسې نه کوئ څوک یې کوئ؟ او که هغه څوک چې کوي آیا فکر نه کوي ستا د جګړې چې نړیوال هم وایي چې د دوی د جګړې د تداوم باعث د همدې شوی چې نورې ډلې هم ترې استفاده وکړي، بریدونه وکړي، خلک ووژني، یو ډول تاسې لامل هستئ؟ نه، یو خو دا ده چې موږ ملکي خلک، دغه متنفذین یا مدني خلک یا هر څوک چې د وینو ویستل کېږي په ښارونو کې هدفي وژنې کېږي، د دې طرفدار خو ځکه نه یو چې دا زموږ د مبارزې برخه نه ده، هېڅ ګټه نه راته کوي. اصل کې درې ارګانونه زموږ په وړاندې مسله دي، د هغو په وړاندې موږ عملیات روان دي. د کابل ادارې دفاع وزارت، د داخله وزارت او ملي امنیت استخبارات دي، او زموږ په وړاندې باندې په برخود باندې لګیا دي، عملیات په لار اچي، بمبار کوي، وحشت کوي. موږ یې په وړاندې باندې په جنګ اخته یو. هغه هم که په ښار کې ولیدل، که په عادتي شکل که په غیر عادتي شکل، خو له منځه وړو، هغه زموږ کار ده. او پاتې شو ملکي خلک، ملکي اهداف، ډاکټر، استاد، عالم یا بل څوک، د دې له منځه وړل زموږ کار نه ده. او دا پوهېږم چې دا استخبارات کوي، د دې دپاره زموږ په وړاندې باندې ذهنیت خراب، یوه مسله. او که تاسې وایئ چې د دې دپاره زمینه سازي مو کړې، نو ولې بیا داسې نه وایئ چې د ټول ناورین دپاره زمینه سازي امریکایي اشغال کړې وه، دغو د اشغال مزدورانو کړې دي چې ورسره ولاړو دا 20 کاله دي. د ټول د ناورین عامل خو هغه دي. دلته جوړ افغانستان او 15 خاور د افغانستان امن و د امنیت څخه خراب کول، موږ د دې عامل چې امنیت خراب شي، امنیت خو اشغالګرو خراب کړو، دغه مزدورانو ورسره ودرېدل، حمایت ترې وکړو، خراب شو. دغه دلیل سم نه دی چې دا زمینه موږ مسایله کړې. په کابل کې غلا کېږي، خلک ټلیفون پټوي، د خلکو نه غصب کېږي، د ټولو تاوان باید موږ ورکړو. دلته مفسدین حاکمان دي، دلته یوه غلطه کتله حاکمه ده، داسې مفسدین چې د خپل جاه او قدرت ساتلو دپاره خلک هم وژني، ترور هم کوي، غصب هم کوي، غلا هم زمینه مسایل دي، غل بندي چې سبا بېرته خلاصېږي، واسطې هم جوړېږي. دغسې حاکمان لرو موږ، د دغو دایمي مبارزه د دغو حالت د تغییر دپاره، دغه بحران موږ افغانانو باسو، افغانان دغه مفسدینو له ولکې راووځي او د صالحو خلکو، د عاصي افغانانو، متحدو خلکو په لاس کې ولوېږي چې هغه د هېواد ګټې، د هېواد امنیت، د هېواد مسالې ته سنجولی شي او هغوی واک په لاس کې ولري. دغه لپاره موږ مبارزه راوړو.
بله په یو شمېر لویو پروژو باندې بریدونه وشوه، پر تاسې در واړول شوه دا مسله. تاسې کړي که تاسې نه کوئ، ستاسې په نظر څوک په لویو پروژو باندې حیاتي پروژو باندې بریدونه کوي؟ لکه لوی لوی بندونه شوه، لوی کانالونه شو، یا لوی حیاتي د برېښنا کوټونو جوړولو مسلې پروژې دي، یو ډول تر بریدونو لاندې راغلي. دا څوک کوي که تاسې نه کوئ؟ نو دا خو موږ یو داسې زموږ کار جوړ نه ده، ځکه په دې کې زموږ خدای مکه ملي منافع یا پروژې خرابې دا زموږ په ولکې لاندې 2 بندونه لوی بندونه جوړېږي. پکتیا کې د مشربان زموږ تر ساحل لاندې د امنیت موږ تامین کړی ده، انجینران او هغه ټول زموږ تر ولکې لاندې کار کوي، یا د کار نگراني هم لرو، د ستاندرد په لحاظ باندې موږ نگران یو دغه کارونو دا زموږ تر ولکې لاندې. فراه ولایت کې د بخشاباد بند زموږ تر ساحل لاندې ده، دا هلته موږ حاکمان یو، ولکه زموږ د هغه امنیت موږ ساتلی ده. موږ د دې حمایت ولې خراب کړو؟ دغسې د برېښنا پروژې دي، د اوبو پروژې دي، یا نورې تجارتي منابع دي، یا نور عامل منفعت حیثیت دې ساتنه مو کوو، موږ په ضد نه یو. البته داسې اوس څوک تخریبوي یا ولې خرابېږي، متاسفانه چې د پټ لاسونه ستاسې زموږ په ضد پروپاګند کوي، د دې لپاره یو تخریب هم کوي، د دې لپاره یو ځای هم ورانوي چې زموږ لپاره پروپاګند ټوکې پیدا کړي. اشغالګرو هېوادونو ته وایي چې مه وځئ، زموږ تنها کېږو، دا بنیادونه له منځه ځي. هغه افغانانو ذهنیت خراب کړي، په وړاندې باندې خلک تحریک کړي، پروپاګند جوړ کړي، بیا راسي هلته په نړیوالو غونډو کې یا په کنفرانسونو کې بیا مثالونه ورکړي. د دې لپاره ټوکې برابري، پروپاګند برابري، ځکه دغه کارونه کېږي. دا جنایت د کابل ادارې د ملي امنیت له ادارې نه سرچینه اخلي، هغه تنظیمېږي او هغوی تخریبوي، بیا په موږ باندې رااړي. بله، په ځینو ساحو کې تاسې وایئ چې زموږ تر کنټرول لاندې سیمو کې بندونه باندې دا اوس کار روان دی. په ځینو ساحو کې چې ستاسو تر کنټرول لاندې یو بریدونه شوي وو، نو حکومت څنګه به توانېږي هلته بریدونه کوي، یا بله ډله څنګه وتوانېږي بریدونه کوي؟ دوی څنګه دا جرأت کوي؟ نه، دا خبره ردوم چې زموږ تر ولکې لاندې د بخشاباد بند او د مچلغو بند اوس کار پرې روان دی، یو برید هم نه درته وایي، هېڅوک هم نه ثابتوي. موږ ردوو دا خبره او پروپاګند هېڅ چېرې موږ نه دي اورېدلي چې په دغو بندونو د چا برید وکړي، موږ امنیت ساتلی ده، موږ هلته پوستې ورته افراز کړي دي، مجاهدین شپه ورځ پرې ولاړ دي، هېڅ هم برید نه دی پرې کړی. تشکر. مننه. د نورو لویو پروژو په اړه د طالبانو دریځ څه دی؟ لکه د ټاپې پروژه شوه او ځینې نورې پروژې چې د افغانستان نه تېرېږي، د افغانستان اوسني حکومت قراردادونه کړي دي، د دې په اړه ستاسې دریځ څه دی؟ او د ټاپې پروژې او د کاسا زر پروژه د نورې پروژې کې دی چې په لاره وي، دغو ټولو موږ ځکه حمایت کوو، زموږ د هېواد سرمایه ده، زموږ د هېواد په اړه باندې یو لویه منفعت ده. د ټاپې پروژه د هېواد په ابتدا کې زموږ د اسلامي امارت په زمانه کې شروع شوې وه، سروې زموږ په زمانه کې شوې ده، د لارې او د دغه خپلې پټلۍ او هغه ګاز نل چې تېرېږي له تورغونډۍ نه تر بولدکه پورې، دا ټوله موږ په زمانه کې سروې شوې ده. د ترکمنستان سره موږ ټکراته کړی، شرکتونو سره خبرې کړې د قرارداد. دا ملي ګټې، ملي منافع دي، دا باید د جنګ برخه ونه ګرځو. موږ هم حمایت کوو، که هر چا یې قرارداد کړی وي یا د هر چا په لاسلیک باندې کار شروع شوی، دا جلا موضوع ده، ولې داسې ملي منفعت ده او ګټه ده. موږ حمایت هم کوو، په خپلو ځایونو کې ساتنه هم کوو، محافظت هم کوو، هڅه کوو چې پروژه بریالۍ شي، د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. د بیان د ازادۍ او د مطبوعات د ازادۍ په اړه مو وروستی تصمیم، وروستی دریځ څه دی؟ د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي یو اصل د هر ملت هغه وخت پرمختګ کولی چې بیان او اعتراض او انتقاد پکې آزاد وي، خلک وڅې کولی په مسؤلو ارګانونو باندې انتقاد وکړي. دا یو اصل په اسلام کې ده. حضرت عمر رضی الله عنه به ویل چې زما دوستان څوک ماته زما عیبونه راته ګوته کړي. نو یو نظام چې چېرې د نظام عیبونه څوک کوي، نقد کوي، عالم نقد دا مهم ده، او بیان باید آزاد وي. او اصلاح ته ضرورت لري. د اوسنۍ بیان ازادي د دې ته څنګ چې نقد کوي، د دې ته څنګ بیا نور هم زموږ د کلتور، د فرهنګ، زموږ د اصالتونو، اسلامي ارزښتونو خیال نه ساتي. کوشش کوو چې دغه منفي څیزونه پکې اصلاح شي. نو د بیان د ازادۍ نه موږ حمایت کوو، طرفداري کوو او ستاینه کوو. بل په رسنیو کې همدا اوس یو شمېر ښځینه کار کوي. په کل کې په افغانستان کې د ښځینهو په حقونو باندې ډېر بحث کېږي. نړیوال هم تر ډېره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ته ډېره ترجیح ورکوي. ښه مطلق هم د رسنیو برخه یې بحث کوو. په رسنیو کې د ښځینهو د کار کولو په اړه ستاسو دریځ به څه وي؟ که راځئ د راتلونکي حکومت یا د سولې په میز باندې یو ګډ حکومت رامنځته کېږي، ستاسو دریځ به څه وي؟ نو په دې مورد خو باید افراد یا لکه مثلا یو جهاد تنه په خپل سر باندې تصمیم ونه نیسي. دا به نظام به ځان ته اصول لري، په هغه اصولو کې به ټول داخل شو، ښځینه نارینه د کار ساحې، د کار مکلفیتونه، دا به ټول تنظیم شي. د هغه نظام چې مشترک اصول افغانان به پکې وي،
هغه نظام د پریکړو یو برخه دغه هم تاسو یادونه وکړه هیڅ هم اصول ټاکل کېږي ضوابط به ورته وي هغه باندې به موږ عمل کوو نه غواړم زه خپله په دې باره کې خپل نظر وړاندې کړم یا د تنها د امارت د جهات کې نظر وړاندې کړم ځکه دا داسې یو شی دی چې باید د نظام تر قوانینو به اړه لري قوانین به منل کېږي قوانین به اساسي قانون به وي فرعي قوانین به وي موږ به قانون په چارچوب کې خپل ځوان تنظیموو ښځې نر واړه مطبوعات غیر مطبوعات ټول به پکې ځان په چوکاټ اچوو نو هغه بیا هغه وخت جوړېږي چې خپل نظام جوړ شي چې ټولو ته به وجایب او وظایف ورکړي بل په نړیوالو سیمه ییزو اړیکو به هم لږ وغږېږو نړیوالو په اړه به ستاسې دریځ څه وي نړیوال سیاست کې به ستاسې کوم څه نوي اوسي چې اوسنۍ ادارې اوسني حکومت کړي دي او ستاسې په راتګ سره چې په راتلونکي کې به حکومت جوړېږي ډول د تغییر وړ به اوسي خصوصا له امریکا سره متحدینو سره زموږ وړاندیز دا د غوښتنه مو دا چې کله نظام راځي او حکومت جوړېږي هغه باید مسؤل وي مسؤل پذیر وي او په عین حال کې د هیوادونو سره اړیکې نارملې وساتي ځکه افغانستان آبادي ته ضرورت لري اړیکو ضرورت لري سالمو اړیکو ته همدارس تجارت ته ضرورت حق ورکړې ته ضرورت لري نو موږ غواړو توصیه مو کوي چې باید نظام هم راتلونکي کې جوړېږي هغه د هیوادونو سره سالمې اړیکې ولري خو دا بیا تر دې تړل چې موږ استقلال پکې ساتلی وي اسلامي ارزښتونه پکې محفوظ وي او که چېرې نړۍ له موږ سره خدای مکړه ستونزې پیدا نه کړي یا ځینې هېوادونه مداخلې ونه کړي او دلته مداخلهګرانه نظریات ونه لري موږ د ټولو هېوادونو سره دوستانه او ښې اړیکې غواړو او د راتلونکي لپاره د افغانستان جایګاه داسې باید وي چې د تجارت واخیستل کړي د مثبت اړیکو د سمندرۍ په برخه کې د استخراج د معادنو برخه کې باید دوی سالم رقابتونه سره ولري موږ سره پرېږدو چې دا ویجاړ وطن آباد او خو په دې شرط کې اصالتونه هم ساتل شوي وي ارزښتونه هم ساتل شوي وي استقلال هم ته درناوی شوی وي او د دغو اړیکو په بدل کې څوک زموږ استقلال ته صدمه ونه رسوي او هویت او تاریخ ته او د موږ پېژندګلوۍ ته صدمه ونه بله مشخصا په ګاونډیو برخه کې پاکستان باندې وغږېږي د افغانستان خلک تر ډېره د پاکستان سره حساسیت لري وایي چې په افغانستان کې جګړه یا اوسنۍ وایي ستاسې جګړه نه بلکې د تېرو څه باندې 40 کلونو راهیسې چې کومه جګړه روانه تر ډېره د پاکستان لاس پکې دی پاکستان نیابتي جګړه وایي مخته وړي تېره په افغانستان کې د انګلستان پخواني سفیر هم ویل چې تر څو چې د پاکستان لاس لړ نه شي په افغانستان کې سوله ناممکنه ځکه پاکستان مستقیما وایي نیابتي جګړه مخکې کړې ده خو برعکس بیا تاسې له پاکستان سره ښې اړیکې لرئ خلک په دې باندې یو ډول وضاحت غواړي چې تاسې له پاکستان سره څه ډول اړیکې غواړي ستاسې دا ګډې مشترکې اړیکې یا د پاکستان سره اړیکې په کوم بنیاد باندې دي راتلونکي کې څه ډول اړیکې ورسره غواړئ اول خو دا وایم چې د پاکستان زموږ یو ګاونډی هېواد دی لکه ایران او ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان او چین دا هم یو ګاونډی هېواد او بل دا ده چې پاکستان یو استثنا او لري هغه د ایران هم البته لري پاکستان چې زموږ د ګڼو مهاجرو کوربه پاتې شوی ده او کلونه کلونه زموږ مهاجر تعامل کړي دي او هلته اوسېدلي دي چې او زموږ د لوی جهاد د شوروي اتحاد سره مقابله وه پاکستان په هغه وخت کې موږ حمایت وکړو او مهم و جهاد د کامیابۍ دپاره یو خو دا چې دا پروپاګاندا دغه پاکستان په ضد کېږي دا ښه ده چې پاکستان په خپله ځواب ووایي خو زموږ تبصره دا ده چې دا پروپاګاندا د پخواني جهاد وړاندې هغه کړی کوي چې هغه وخت کمونستان و هغه وخت د مجاهدینو په ضد باندې څوک هغه خلک دا پروپاګاندا او اوس چې څوک پروپاګاندا کوي هغه څوک چې زموږ په ضد باندې زموږ مبارزان د پاکستان په غېږ کې وراشي زموږ د امریکې سره مقابله چې د هېواد سرښندنه وه یو تاریخي معرکه وه یو تاریخي بریا وه دا هم راغلی د ISI او پاکستان په لکۍ پورې تړي او دا هم د هغو لاسته راوړنې بولي دغه کسان چې پروپاګاندا کوي دا به زه وایم ډېر سطحي نظر وي او هغه خلک دي چې صرف یو څوک ملزم کول غواړي او صرف یو پروپاګاندا کول غواړي او که موږ عمیق متوجه سو پاکستان زموږ همسایه هېواد ته ولې زموږ په وړاندې چې اسلامي امارت یې بولو د بادارۍ کوم اثر په موږ باندې نه لري او نه موږ داسې موقف ته رسېدلي چې هغو ته موږ محتاج شو که چېرې موږ باداري منلی شوی د چا بیا مو د امریکې باداري باید منلی قوي ده ډالر یې جګ دي او په نړیواله سطح باندې موږ حمایت کوو نو بناء موږ پاکستان ته د یو همسایه هېواد په سترګه ګورو د افغانانو کوربه هېواد ده او اړیکې ورسره غواړو مثبتې اړیکې امنیت ورسره تړلی ده نورې د پولې شراکت سره لرو همدارس تجارت سره لرو په وړاندې باندې موږ جبهه ارایي نه کوو او دا د افغانستان په ګټه نه
بله خو خلک وایي چې دا د کوټې شورا چې شتون لري دا به پاکستان ته په کوم امتیاز تاسې قایل شوي یاست یا د پېښور شورا چې یادېږي بیا کوم امتیاز باندې پاکستان ته قایل شوي یاست یا پاکستان په نړیوال سیاسي مارکیټ کې ستاسې په سر باندې ډېر لویه دعوه لري همدا اوس وایي چې طالبان مونږ سولې ته حاضر کړه یا د امریکا د استازي خبره چې کېږي لومړی پاکستان ته ځي د پاکستان د چارواکو سره خبرې کوي د پوځ سره خبرې کوي نو دلته یو ډول یو څه ګونګ دی چې باید روښانه شي پاکستان څنګه ستاسې په سر باندې دومره لویه دعوه لري نو ما ویل دغه برخې ټولې د هغه اثرات دومره ډېرې چې امریکا ډېر کلونو پورې امریکا فکر کاوه خو پرې زموږ ته مذاکرات ته نه و راغلي خپله خلیلزاد هم په دې موږ د پاکستان په لاس کې اول پاکستان ته څه دی موږ کړی مګر اوس ورته ښکاره شوی چې نه خلک یو د پاکستان سره زموږ د همسایګۍ اړیکې دي دا جلا موضوع د ځینې هېوادونو لاس راکړی د کوشش کوي ترکمنستان هم کوي پاکستان هم کېدای شي کوي دا جلا موضوع دی یو د باداري او د غلامي اړیکې دا موږ له هېچا سره نه لرو زموږ مبارزه د هېچا تر احسان لاندې نه ده د کوټې شورا او د پېښور شوراګانې چې کومې اصطلاحوي عامې شوي دي دا د کابل استخباراتو عامې کړي دلته په رسنیو د په لاس کې ورکړي دا تعمیم کوي دغه کې غربي رسنیو کومک کړی چې دا بېلابېل نومونه په موږ باندې کېدي ولې افغانستان زموږ خاوره د جهاد دلته روان دی شورا مو فیصله واخلي دلته دي احیانا که فرق کوي څوک زموږ مهاجر وي په پاکستان کې نو هجرت د جهاد لپاره شرط ده چې نبی اسلام مدینه منورې ته هجرت ونه کړي مکه مکرمه فتح نه شوه دغسې د شوروي اتحاد سره مقابلې په وخت کې افغانانو پاکستان ته هجرت ونه کړي بریا رانغله نو د هجرت کوم عیب نه ده کوم تاوان نه ده البته دا تاوان د څوک چا تر لاندې وي د چا په امر چلیږي موږ د هېچا تر امر لاندې نه یو نه پاکستان په موږ باندې اثر لري نه بل هېواد لري البته که څوک موږ سره نیکې اړیکې غواړي بیا موږ د هر چا نه خوښ دي باید نیکې اړیکې ورسره ولرو په شمول د امریکا د نړۍ د ټولو هېوادونو سره کې اړیکې غواړو چې دې کې پاکستان هم راتلی چې افغانستان هېواد ده مسلمان هېواد ده د مهاجرینو کوربه هېواد ده موږ ښې اړیکې غواړو خو دا خبره بالکل د هغه چا کار څوک موږ سره په جنګ لګیا دي چې موږ د پاکستان پر لکۍ پورې تړي یا د موږ شورا هلته بولي یا موږ د هغو تر اثر لاندې بولي دا خبره امریکایانو ته هم واضح شوې ده نړۍ ته هم واضح شوې چې زموږ پرېکړه زموږ خپل لاس کې دي که داسې نه وای د پاکستان په لاس کې اوس بلاوخته امریکا کامیابه شوې وه دغه سیمه کې موږ به یې تسلیم کړي وو او لاس تړلي به یې چاته په لاس ورکوو ډېره مننه د طالبانو ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد چې له موږ سره ځانګړي مرکې ته حاضر شوی سلامت اوسئ تاسې نه مننه کوو اورېدونکو هم چې ما حوصله مراته وکړه سلامت تشکر ډېره مننه خوشحاله اوسئ